السلام علیکم ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې په تن لرئ. نن د انټیګرال 19 درس پیلوو. د انټیګرال په 19 درس کې بیا هم تعویضي انټیګرال نیونه جریان لري. په تعویضي انټیګرال نیونه کې موږ درې حالتونه وویلي. په اول حالت کې دا خبره وکړه کله چې یو تابع د توان لاندې وي او مرکب شکل لري په تعویض باندې څنګه حل کېږي. په دویم حالت کې په دې باندې بحث وکړو چې کله یوه تابع په توان کې وي او په تعویضي شکل باندې حل کېږي. او دریم حالت کې په دې کار وکړو کله چې یو تابع جذر لاندې وي او تعویضي بڼه لري. نن په دې باندې کار کوو چې فرض کا هغه تابعګان چې د لنډ او لږ وروسته راځي او مرکب شکل لري څنګه کېدلی شي چې د تعویض په بڼه هغه موږ حل کړو. د دې لپاره موږ دوه کومکي قضیې لرو. دغه دوه کومکي قضیې لیکم، یعنې اول خو باید خپل حالت ووایو. څلورم حالت، په څلورم حالت کې داسې دی انټیګرال د لاندې یوې تابع ډي ایکس او یا انټیګرال د لږ د یوې تابع ډي ایکس په دغه بڼه سره حل کېږي. دلته دوه کومکي قضیې لرو لکه داسې انټیګرال د لنډ یو ډي یو. دا کومکي قضیه چې ده یو ضربې لنډ یو منفي یو جمع سي او بله کومکي قضیه لوګاریتم د یو په قاعده د ا ډي یو. نو معنا دا چې یو ضرب لوګاریتم د یو پر ای قیمت مطلقه جمع سی. دغه دوه کومکي قضیې دي چې په دې سره موږ د لرونکو او د لوګاریتم لرونکو تابعګانو تعویضي انټیګرال نیونه کولی شو. راځئ چې مثال ته ورسو. لومړنی مثال انټیګرال دا نو بیا خپل هغه حالتونه دي چې که فرض کړه د لږ نه وروسته پولنومي تعبیر راشي، که د لږ نه وروسته جذري تعبیر راشي، که د لږ نه وروسته فرض کړه مسلسلي تعبیر راشي او که د لږ نه وروسته بیرته خپل همدغه لرونکي تعبیر راشي څنګه سره حل کېږي. یعنې په هر یو حالت کې موږ څلور حالتونه درلودل چې دا سره ولیکو. نو اول اوس هماغه پولنومي شکل د تیر په څېر باندې ولیکو چې لنډ فرض کړه ایکس مربع منفي یو ضرب ایکس ډي ایکس. تاسو د دې انټیګرال محاسبه کوئ. موږ پوهېږو د لږ نه وروسته یوه مرکبه تابع راغلې ده ایکس مربع منفي یو مشتق شی دی 2 ایکس ډي ایکس. ایکس ډي ایکس پوره کړو هو بس خبره خلاص کړو. پی مساوي ایکس مربع منفي یو ډي پی مساوي 2 ایکس ډي ایکس. اطراف په څو ویشو؟ په دوو. نو یو پر دوه ډي پی مساوي ایکس ډي ایکس. راځئ چې قیمت ګذاري وکړو. انټیګرال د لنډ پی ضرب یو پر دوه डी पी. یو پر دوه بیرون انټیګرال د لنډ پی डी پی. نو مطلب دا یو ډي یو شی دی. یو پر دوه خپله پی ضرب در قوس شروع لنډ پی منفي یو. دا چې نهایي ځواب ساده کړو یو پر دوه د پی قیمت څه و ایکس مربع منفي یو ضرب لنډ د پی قیمت څه دی ایکس مربع منفي یو قوس بد منفي یو اخر کې جمع سی. وموږ دومره پیچلی شکل دی لري. فرض کړه د لږ نه وروسته یوه جذري تعبیر راشي څنګه حل کېږي. لکه داسې انټیګرال د لنډ ایکس مکعب جمع دوه تر جذر لاندې ضرب ایکس مربع ډي ایکس. اول دا موږ په کوشش دا کوو چې اول دغه جذر چې دی دا ضریب وګرځوو. لکه څنګه انټیګرال د لنډ ایکس مکعب جمع دوه کل په توان د یو پر دوه ضرب ایکس مربع ډي ایکس. وموږ دا ضریب ګرځي چې ضریب وګرځي دا کې بیرون راوباسو. یو پر دوه انټیګرال د لنډ ایکس مکعب جمع دوه ضرب ایکس مربع ډي ایکس. ښه اوس څنګه کېدلی شي که د دې موږ مشتق نشو دا پوره کوي؟ هو خبره خلاص. ته لیکي یو مساوي ایکس مکعب جمع دوه ډي یو مساوي څه کېږي 3 ایکس مربع ډي ایکس. اطراف په څو ویشو؟ په دریو. اطراف چې په دریو ویشو یو پر درې ډي یو مساوي ایکس مربع ډي ایکس. وموږ پوره شو. یو پر دوه سره خو د کار نشته. انټیګرال د لنډ یو او د ده په ځای یو پر درې ډي یو. نو یو پر درې په یو پر دوه کې ضرب کړه یو پر شپږ. ګوره دا ثابت دی دلته بیرون راوځي. نو څه پاتې شو؟ وبخښئ همدلته ولیکو یو پر شپږ او دا څه شو؟ انټیګرال د لنډ یو ډي یو. داسې او که دا نن ضربوئ خو دغه دی چې واضح هم وشي یو پر دوه ضرب یو پر درې. بالاخره دا به ضرب کړو چې یو پر شپږ د دې انټیګرال څه دی یو ضرب لنډ یو منفي یو. بالاخره یو پر شپږ خپله د یو قیمت چې یو موږ فرض کړی و دغه دی
x مکعب جمع 2 ضرب لانی د یو قیمت x مکعب وبخي x مکعب جمع 2 منفي قوس بند جمع c او مکاتب دومره پیچلې نه ده درس ان شاء الله چې پوهیږئ راځو دوه خبرې نورې د دې بحث کوو راځو دا خو ویل شي د لنډه وروسته پولونیمي تعبیر او د لنډه وروسته جزئي تعبیر که د لنډه وروسته مسلسلي تعبیر راشي په مثال کې موږ کارو اگزامپل انټیګرال د sin x ضرب ln cosine x dx دا سوال دی دې سوال د حل لپاره آسان طریقه ده که زه د کوساین مشتق ونیسم ساین پوره کوي او خبره خلاص زه لیکم چې یو مساوي کوساین x du څنګه کېږي منفي sin x dx وګورئ dx sin x ضرب dx یو منفي زیات دی منفي دی راځي منفي du مساوي sin x dx قیمت گذاری کو پر انټیګرال لانی د یو په ځای د کوساین x په ځای شریکو یو ضرب منفي دي یو بالاخره منفي شو انټیګرال لن یو دي یو نو مطلب دا منفي بخبره ولیکو منفي یو ضرب لن یو منفي یو دا منفي یو جلا ده نو مطلب دې ولیکو منفي دي یو قیمت شه کوساین x ضرب لن کوساین x منفي یو جمع سي ومکاتب که چېرته فرض کړه د دې نه وروسته نور اشکال چې راشي تاسو به پوهیږئ که د لن نه وروسته یو مسلسلي تعبیر راشي لکه داسې انټیګرال د وبخښئ مسلسلي هم ولې ایکسپوننشل تعبیر راشي لکه داسې انټیګرال داسې یو سوال راشي چې 3 په توان د x ضرب لن 3 په توان د x د دې موږ ته انټیګرال څنګه کېدلی شي نو ګورئ فرض کړه د دې د حل لپاره طریقه څه ده دا دواړه که یو شی راشي یا مختلف راشي اول دا وګورئ دا ضریب وګرځوئ چیر شو وبخښئ دا ضریب وګرځوو بیا به لانجتې جوړ شي د دې نه به موږ ډي ایکس پورې پاس شو ډي ایکس که دا موږ یو فرض کړو دا یو فرض کړو یو مساوي 3 په توان د ایکس راځئ چې وګورو ډي یو مساوي 3 په توان د ایکس ضرب لانې 3 ضرب ډي ایکس ښه موږ ته چې پکار دی 3 په توان د ایکس ډي ایکس پاتې دا به زیات شي دا زیات شو اطراف باندې تقسیم کوو لن 3 نو چې شو یو پر لن 3 ضرب ډي یو مساوي شو دا خو دې سره خلاص شو 3 په توان د ایکس ډي ایکس دا څه قیمت گذاري انټیګرال دا ورسې ولیکو چې لن یو ضرب 3 په توان د ایکس ضرب ډي ایکس قیمت شه دا دی یو پر ln 3 ډي ایکس وبخښئ ډي یو نو مطلب دا ثابت دی دا بیرون راوځي یو پر ln 3 ضرب انټیګرال د لن یو ډي یو شکل ته برابر شو ثابت بخپله ولیکو یو پر ln 3 د یو انټیګرال شه دی یو ضرب د لن یو منفي یو بالاخره چاره کو نو د یو قیمت شه راځي د یو د هغه 3 په توان د ایکس پر ln 3 ضرب د لن 3 په توان د ایکس منفي یو جمع سي دا منفي یو لدينا جلا کړئ او موږ که چېرته دغسې اشکال راشي هم کولی شو چې موږ یې حل کړو تاسې دقت سره وګورئ اوس راځو که چېرې د لوګاریتم نه وروسته کوم اشکال چې راځي دا لکه اګزامپل انټیګرال د فرض کړئ یو سوال موږ ته راځي چې موږ هغه سره حل کړو لوګاریتم د x مربع منفي 15 x dx x ضرب لوګاریتم د x مربع منفي 15 دا سوال حل کړئ دې سوال د حل لپاره طریقه څه ده نه راځي ته لیکي چې د دې چې مشتق ونیسئ دا پوره کړئ هو p مساوي x مربع منفي 15 dp مساوي کېږي 2x dx اطراف کو دو یو پر 2 dp مساوي شو x dx سره دا بخش پوره شو x ضرب dx چې پوره شو انټیګرال د لوګاریتم د p او دا یو پر 2 dp یو پر 2 بیرته وس یو پر 2 انټیګرال د لوګاریتم د p dp دا شی یو پر 2 خپل د لوګاریتم د p
لوګارتم د یو په قاعده نشته قاعده لسته او بخې دغه د قاعده ته موږ ای پاتې قاعده چې فیګر شوی دا قاعده لسته موږ کولای شو ولیکو پی ضرب لوګارتم پی پر ای سمه اوس موږ چې دا مساوي یو پر دوه د پی قیمت هم چې فرض کړئ x مربع منفي 15 ضرب لوګارتم د x مربع منفي 15 پر ای قیمت مطلقه جمع سی او مکاتب راځو بل مثال فرض کا سوال راغی انتګرال د لوګارتم د جذري شکل راځي دا څه راځي چې یو منفي x مربع تر دریم جذر لاندې ضرب x dx دا سوال اول دا لوګارتمي بڼه او بخې د جذرونکي بڼه په توان بدلو به زریت ته ګرځو ځکه چې لوګارتم دی کنه نو موږ به څه ولیکو چې انتګرال د لوګارتم د یو منفي x مربع کل په توان د یو پر 3 ضرب x dx دا یو پر 3 به زریت شي یو پر 3 انتګرال د بیرونو راوړو ثابت دی لوګارتم د یو منفي x مربع ضرب x dx کله موږ یو فرض کوو p مساوي یو منفي x مربع dp مساوي کیږي چا سره د دې ډیفرنشیل منفي 2x dx اطراف مساوي شو چې x dx پلاس راشي او منفي 2 شو منفي 2 شو نو مطلب منفي یو پر 2 د dp په مساوي شي د x dx راځي چې موږ قیمت گزاري وکړو یو پر 3 خپل انتګرال د لوګارتم د p ضرب منفي یو پر 2 dp دا بیرون راوړل یو پر 3 ضرب منفي یو پر 2 انتګرال د لوګارتم د p dp خو اوس موږ څنګه کولای شو دا حل شو چې منفي یو پر 6 د دې p ضرب د انتګرال p پر e جمع سی د دې انتګرال قضیه نه راکړه نو معنا دا چې ساده کو په نتیجه کې منفي یو پر 6 د p قیمت چې فرض کړو یو منفي x مربع ضرب د لوګارتم د یو منفي x مربع پر e قیمت مطلقه جمع سی او مخاطب تاسو د خیال او کوي دا بڑا اوس که چیرته همدغه شکل کې د دغه لکه د لوګارتم نه وروسته یو مسلسل تعبیر راغلی لکه مثال په توګه انتګرال د سیکنډ مربع د x ضرب د لوګارتم د تانجانت x dx نو ته پوهېږي واضح چې دا زه مشتق نیسم دا پوره کوي که نه بس خبره ختمه p مساوي کېږي د تانجانت x dp مساوي کېږي د سیکنډ مربع د x dx دغه پوره شو انتګرال لوګارتم د p ضرب dp چې شی شو p ضرب د لوګارتم د p پر e جمع c بالاخره p خپل څه دی تانجانت x ضرب د لوګارتم د تانجانت x پر e وبخې جمع سی کوم کاته کچیرته یو د څه شکل راغلی یعنی هغه د توان کتابي لکه داس एग्जांपल انتګرال د 15 په توان د x ضرب د لوګارتم د 15 په توان د x جمع یو dx موږ څه کولای شو د انتګرال نشو د دې لپاره موږ کولای شو چې دا موږ یو فرض دا پوره کړئ او به ګورو راځي خط سي کار وکړو p مساوي کېږي د 15 په توان د x جمع یو ښه اوس که موږ دې غواړو چې مشتق ونیسو دا به لږ ساده p مساوي 15 په توان د x ضرب 15 په توان د یو ښه مشتق ونیسه dp مساوي 15 په توان د یو دا خو ثابت دی خپله د 15 په توان د x مشتق 15 په توان د x ضرب لاندې 15 dx چې پکې زیات شو دغه دوه پکې زیات شو اطراف باندې وي شو 15 ضرب لاندې 15 ضرب لاندې 15 دا خلاص چې فرق یو پر 15 ضرب لاندې 15 dp مساوي شو 15 په توان د x dx وګورئ 15 په توان د x dx پوره شو راځي چې وځي انتګرال د دې قیمت لوګارتم د p او دې بل څه د dx وځي 15 په توان د x ضرب dx وځي دا قیمت 15 ضرب لاندې 15 dp ښه دا ثابت دی بیرون
دا بیرون راوځي یو پر 15 ضرب لاندې 15 ضرب لوګاریتم د پی دا څنګه شي پی ضرب د لوګاریتم د پی پر ای قیمت مطلقه جمع سی نهایي نتیجه شته نهایي نتیجه دا شوه چې فرض کړه موږ به ولیکو چې یو پر 15 ضرب لاندې 15 ضرب پی د پی قیمت څه ده 15 په توان ده x جمع یو ضرب لوګاریتم د 15 په توان د x وبخښئ x جمع یو پر ای قیمت مطلقه بیخي نهایي ځواب په لاس راوړو نو مطلب دا چې سره بیل کو 15 سره خلاصېږي شی پات شو 15 په توان د x پر لاندې 15 او داسې راځي ضرب لوګاریتم د 15 په توان د x جمع یو پر ای قیمت مطلقه جمع سی په دې سره د لسم درس هم پای ته ورسېد.